د حافظې د ځواکمنېدا ساده او ګټورې لارې. د حافظې ځواکمنېدا نه یوازې د یادېدلو پروسه چټکوي، بلکې د عمر په وروستیو کلونو کې د الزایمر له ناروغۍ څخه هم انسان خوندي ساتي. د اطلاعاتو د سپارلو او په یاد راوړلو لپاره مو باید حافظه تر څارنې او مراقبت لاندې وي. څېړنې وایي د حافظې له لاسه ورکول له 100 کلنۍ څخه پیلېږي او د عمر په زیاتېدو په تدریجي ډول زیاتېږي، مګر دا د اندېښنې خبره نه ده او دغه ستونزه حل لاره لري. که چیرې د خپلې حافظې د ځواکمنېدو په هڅه کې یاست، د ورځې په اوږدو کې د یو څو ساده لارو چارو په ترسره کولو سره حافظه ښه کړئ او د تل لپاره هوښیاره او باهوشه واوسئ. حافظې د ځواکمنېدو لپاره څه وخورو؟ یو سالم او مناسب خوراکي رژیم نه یوازې چې د جسم لپاره ګټور دی، بلکې د مغز د تقویت او حافظې د ښه والي لپاره هم اړین دی. د امریکا د عصب پیژندنې اکاډمي د نظریاتو په اساس د سبزیجاتو، میوو، توتانو، مڼو، زردکو او نورو خوړل کولی شي 11 سلنه د مغزي سکتې احتمال راټیټ کړي. له دې میوو او سبزیجاتو بغیر نور موارد لکه ویټامین بي، لکه نیکوتین، فولیک اسید د حافظې لپاره ګټور دي او د الزایمر د ناروغۍ احتمال کموي. مناسب خواړه. جینکو بیلوبا د هغه بوټي نوم دی چې له کلونو راهیسې د حافظې د ځواکمنېدو لپاره ترې ګټه اخیستل شوې ده. له دغه بوټي څخه په لومړیو کې د حافظې د ښه والي او له الزایمر ناروغۍ څخه د مخنیوي په توګه کار اخیستل کېده. دغه بوټی د انټي اکسیداني قوي خاصیت لري او په مغز کې د وینې رګونو ته له ضرر مخنیوی کوي. همدا ډول په مغز کې د وینې د زیاتوالي او د رګونو د ارتجاعي ظرفیت سره کولی شي اکسیجن او مغزي مواد حجرو ته ورسوي. د بي ویټامینونه د بدن د میتابولیکو عملیاتو او سلامتیا لپاره اړین دي. د B12 ویټامینونه او فولیک اسید د حافظې او مغز ترمنځ په اړیکه کې ډېر اهمیت لري. ویټامین B12 د میلین پردې یعنې هغه سپینه غوړه ماده چې د عصبي رګونو ځینې برخې پوښلي له هغې سره د ښو کړو وړو لامل کېږي او فولیک اسید هم د مغز د ښه کېدو لپاره زیاته ګټور دي چې د عصبي کړنو لیږدونکي دي. په مغز کې د فولیک اسید د کچې په ټیټوالي سره د دې امکان زیات وي چې انسان خپله حافظه له لاسه ورکړي. سپک ورزش. د 40 دقیقو سپک ورزش چې په اونۍ کې باید 3 ځله ترسره شي، په کال کې د یو بالغ کس د هایپوکامپوس کچه 2 سلنه زیاتوالی پیدا کوي. د ایرلینوي پوهنتون د پایلو په بنسټ د دې سپک ورزش تکرار د حافظې د ښه والي لامل کېږي. په اوږده فاصله او آزاده هوا کې منډه کول په مغز کې د نویو عصبونو د تولید لامل ګرځي. منډه کول په مغز کې د خاصې مادې د آزادېدو او د نویو هورمونونو د تولید سبب ګرځي. او هر څومره چې د منډې ساحه لویه وي، د تولید شویو هورمونونو شمیر زیاتېږي. باغواني د حافظې د ځواکمنېدو لپاره یوه ساده او ګټوره لاره ده. د دې کار د پیل لپاره د یو څو ګلدانیو ایښودل هم کافي دي. د وخت په تېرېدو سره کولی شئ په دې برخه کې د سبزیجاتو کرل هم زیات کړئ. هره ورځ په لاره باندې آرام تګ راتګ هم د دې هورمونونو د تولید لامل ګرځي. همدا ډول د شعر یادول، داستان، فورمول، د فلم متن، لغاتونه، د یوې کیسې حل او موسیقي ته غوږ نیول کولی شي ستاسو د حافظې او ذهني فعالیت په ښه والي کې مرسته وکړي. د بیلابیلو مطلبونو لوستل، لیکل، د بیلابیلو غږونو ایستل، خبرې کول او د ورځنیو خاطراتو لیکل د حافظې د ځواکمنېدو نورې لارې دي. له الکولي مشروباتو لرې کېدل په موقت ډول د حافظې د لاسه ورکول د الکولي مشروباتو له زیانونو څخه دي. د پوهانو په نظر دغه زیانونه کېدای شي اوږدمهاله شي او پر مغزي حجرو هم اثر وکړي. د دې مشروباتو تاثیر د هغې په لږ او ډېرو څښلو پورې اړه لري. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.